السلام علیکم ستړي مشه د متخصص ناول درنو مینوالو هیله ده چې تاسو ټول بخیر اوسئ. تاسو په تیر کې دغه ناول شپږمه برخه اورېدلې وه او د شپږمې برخې په پای کې تاسو اورېدلې وو چې متخصص خیبر ته ځینې اسناد ورکړل او ورته یې وویل چې دا راته سکین کړي. هماغه و چې خیبر او ډایرکټ کور ته راغی. بیا یې عمر ته زنګ وکړ او ورته یې وویل چې پارک ته راځه او هلته به سره کینو. تر دې ځایه تاسو په تیره برخه کې اورېدلې وه. دا چې له دې وروسته څه کېږي ملتیا مې وکړئ. عمر د جوړ تکړه وروسته پوښتنه وکړه ته چیرته بېدرکه یې؟ پوره ونه یې ووته چې نه دې زنګ کړی نه دې میسج کړی او نه کوم خبر. بېګا هم ما میسج وکړ سهار دې ځواب راکړ. ما ویل بخښنه راته کوه هېڅ مې فکر شوی نه دی. ویل هغه بې سببه خفګانونه کوم ځای ته ورسېدل؟ ما ویل هو د هغې سبب پیدا شو. ویلي څنګه؟ ما ویل نو هماغه متخصصه وه. ویې خندل رښتیا زما خو هیره هم وه څه وشول رنګ خو دې خپل ځای ته راغلی دی. ما یو عادت درلود چې تر اوسه د چا په ناموس د دوهم کس سره بې ځایه نه وم غږېدلی نه مې د ملګرو اړیکې خبرې چا سره کولې. یوازینی کس عمر و چې کورني ټولنیز او هر ډول مشکلات حالات او نور څه به مې ورسره شریکول. خو اوس دومره پوه شوم چې د مینې راز هېڅکله نه پټېږي. د دې تر څنګ د پوهنتون هم صنفي آصف زما نږدې ملګری وه چې بعضې موضوعات به مې ورسره شریکول یا ټوکې ټکالې. ما ویل عمره کیسې خرابې دي. برادر څوک 1 کیلو عاشق وي څوک 2-3 کیلو خو زه د پوره من هم اوړېدلی یم. عمر د خندا شین شو. په خندا کې وویل چې بچیش مبارک مبارک بس لاړې ته باش وي. ما ویل نو ته هم د هر څه ریشخند جوړوي. ویلې نور څه درته ووایم زما خبرې خو دې نه ومنلې چې هغه شپه مې درته وکړې. ما ویل یاره نو زما ته ښه پوهېږي مینه د زور او رضا خبره نه ده بس طبیعي جوړه شي که زما په وس وای نه مې غوښتل. عمر وویل سمه ده اوس دا راته ووایې چې خبره تر کومه ځایه رسېدلې ده. ما ویل متخصص سره نورمالې اړیکې لرم. ویلې څنګه اړیکې؟ هسې نه چې ته عاشق ګرځي او هغه عاجزه خبره هم نه وي. ما ویل نه د اړیکو پیل د متخصص لخوا وشو او ډېری وخت میسج یا زنګ هم متخصصه کوي. عمر ویل دا خو دې اوبو کې اور بل شو. ما ویل اور بل شو خو زه چې حالات ګورم هسې نه د تیلو په منځ کې اور مړ شي. ویلې څنګه ولې؟ ما وایي د ټول روغتون ورپسې سترګې دي. آن خلک کوشش کوي چې کور ته جرګې ورولېږي. یو کس خو جرګه هم ورلېږلې. عمر زیاته کړه په دې اړه متخصص سره غږېدلی. ما ویل هو بېګا متخصص هم دا خبره راته وکړه. ویلې د متخصص څنګه فکر وه؟ ما ویل هغه نه غواړي چې کوژده وکړي یا د چا جرګه قبول کړي. عمر ویل نو بیا ولې ورته بې فکره یي؟ خلک به خپل کار کوي چې متخصص نه غواړي په زور خو څوک نشي کولی. ما وایي دا خو ده مګر هسې نه چې د متخصص نیت بدل شي په سپین میدان به پاتې شم. عمر ویل د متخصص فکر او احساسات څه ډول دي؟ یو څه خو به دې مطالعه کړي وي او بله دا چې د مینې اظهار دې ورته کړی یا په تا پوهېږي. ما ویل احساسات او فکر یې د ډېرې ښې کورنۍ دی بیخي عالي درجه خوی خصلت لري مګر د مینې اظهار څه چې تر اوسه ډېر ازاد ګپ هم ورسره نه لرم. عمر ویل خیبره ته پوه او درک کوونکی ځواني هر څه سنجولی شي. مخکې وروسته راتلونکي ټولې لارې درته وګوره. د دې تر څنګ ستا او د هغې د ژوند کچه هم درته وارزوه. د هغې وروسته مستقیم د زړه خبره ورته وکړه. ما ویل ستا خبرې ټولې سمې دي خو په دې موضوع کې د لارو سنجول د حالاتو درکول یا نور ټول بې ګټې دي. مینه ړنده وي ځای حالات خان او غریب نه پیژني. ویلې دا هم در سره منم نو څه فکر کوي او څه پلان لري؟ ما ویل هیڅ پلان او فکر نشته تر هغې به همداسې مخکې ځو وروسته چې هر څه پیښېدل. عمر ویل سمه ده رب دې خیر پکې واچوي. ما ویل د بلې دې خبر کړم اصلي لانجه خو بله هم پکې راووته. عمر ویل څه؟ ما ورته د نرس خبره وکړه. عمر وخندل چې خیر نرسه ما ته راکړه. ما ویل نو ظالمه کوم د خرڅولو شی دی چې تا ته یې درکړم. عمر بیا وخندل ټوکې کوم جدي کېږه ما. ما ویل وسړیه زړه مې هم پرې بدېږي او زموږ د لارې یو څه خنډ هم جوړ شوی. عمر ویل نو نرسې ته صفا خبره وکړه چې زما متخصصه خوښه ده. ما ویل د نرسې سره تر اوسه زما نورماله دوستي وه بس ناڅاپي داسې خبره راوکړه. وزګیلي او خفګان کوي. زما او د متخصصې تشې خبرې هم نشي زغملی. عمر زیاته کړه مه ورپسې ګرځه خپله به یې زړه صبر شي ته دې په احتیاط مخکې ځه. ما ویل ناوخته شو کور ته زنګ ووهه بېګا ته به زموږ کره پاتې شي. څو پلمې یې وکړې خو په زور مې راکش کړ. د شپې تر 9 بجو زما د مور سره ناست و. مور مې عمر سره کیسې کولې.
زه هم نشم پورته کېدلی. شیبه وروسته زما اتاق ته راغلو. ما ویل عمره لږ به ټولنیزې میډیا ته سر ور ښکاره کړو. ویلې سمه ده، ستا به مهم میسجونه هم راغلي وي. ما د موبایل ډیټا خلاصه کړه. مسلسل میسجونه او نوټیفیکیشنونه راغلل، مګر زما پام د متخصص میسج ته و. لاړم میسج مې خلاص کړ. متخصص لیکلی و: مننه خیبره، ستړی کړی به مې وي، خو اسناد مې ضروري په کار و. ما ویل هیله کوم اغلې، کومه خبره نه ده. ویل یو خو نور د اغلې نوم راته مه اخله، خپل نوم راته اخله. ما ویل خپل نوم خو نه. ساحل صاحب بیا د وټساپ سټوري ته ورکړی و. خدای خو دې خپل زړه پسې وژاړه. په باران واوړي چې باران غواړي. د نرس ذوق او انتخاب هم بې خیالي و. ډېر ښه انتخابونه یې لرل. د نرس سټوري ته مې ولیکل: خیر شه. په دې بیت ځواب یې رانه کړ. څه ګورم چې متخصص زما په سټوري ریپلای وکړه او لیکلی و: زه یوازې شکمنه وم، خو اوس پوره باوري شوم. داسې وکړه چې ما ته یې ادرس راکړه، زه به ورشم ورته وبه وایم چې و ظالمې، ته زموږ د ډاکټر په سترګو ولې ځان نه پوهوي؟ هغه عاجز ستا د لاسه شوګیري کوي. بل ځواب را سره نه و. عمر ته مې وکتل. ما ویل ته ورک شه، ورک دې باید شه. عمر ژر وویل: ولې خیر شه؟ ما ویل سټوري متخصص یې وکتله او دا لیکلي پرې کړي. عمر د خندا شین شو. دومره یې وخندل چې د سترګو یې اوښکې روانې شوې. ما ویل عمره داسې ښه کار دې کړی چې دومره خاندي. ویلي نو ما څه کړي؟ ما خو ستا لپاره ښه فکر درلود. ما ویل په داسې فکر دې د پوتین اتوم بم را پرېوځه. عمر زیاته کړه: بې ټوکو درته وایم، متخصص ځان غلطوي، هسې دا جملې لیکلي، نور ښه پوهېږي. د عمر خبرې هم لږ وزن درلود. عمر ته مې خبره کوله چې میسج راغی. ومې کتل نرسې دوه غبرګ د اوښکو ډک سټیکرونه راولېږل. عمر ته مې مخ کړ: دا وګوره، ته به وایې چې څوک مې ترې وژلي دي. عمر زیاته کړه: وښه عاجزه، خو مجبوره به وي. ته فکر وکړه که متخصص ستا په مخکې بل چا سره خبرې کوي او یا ورسره نږدې اړیکې پالي، څه به کوي؟ ما ویل بالکل سخته ده، خو زه د نرسې سره بدون د دوستۍ بله اړیکه نه لرم. عمر ویل: خیر اوسه ګزاره ورسره وکړه، په چلو هنر یې په زړه د صبر کاڼي ورکېږده. ما ویل زه چې ځان ګورم د متخصص به 100,000 کاله وروسته هم زړه صبر نشم کړی، نو نرسه به څنګه داسې وکړای شي؟ عمر برګ راوکتل او زیاته یې کړه: خیبره ګلان دې خپله کرلي دي او اوس یې د ریبلو حوصله ولره. زه دې نور ګنګس کړم په دې ګډوډو روانو حالاتو. د عمر مې په غوسه مخ راتاو کړ. نرسې ته مې د بخښنې 10-12 سټیکرونه ورولېږل. نرسې میسج وکړ: خیبره زه غواړم چې ته خوشحاله وي او په دې هم باوري شم چې ستا او د متخصص اړیکه ډېره مخکې لاړه. زما د ځایېدو فیصدي پکې تر 0 رسېدلی. بس خالي دومره سوال مې ومنه چې میسج درته کوم، ځواب یې راکوه. ما ویل نو ما کله تا ته ځواب نه دی درکړ. ویلې نه پوهېږم، ما ته هسې ګیله ودرېږي. ما ویل سمه ده. ویلې څه سمه ده؟ ما ویل ستا میسج ته به په وخت ځواب درکوم. ویې لیکل: متخصص هر وخت میسج درته کوي؟ ما ویل نه کله کله. ویلې نن یې د څه اسناد درکړل؟ کاغذونه وو، کاپیان یې په کار وي. اوفي ولیکل او زیاته یې کړه: ته به وایې چې دلته خلاګانې، صفاکاران یا روغتون کې نورې نجونې نشته چې تا ته یې درکوي. ما ویل نو ته هم ډېر وخت اسناد ما ته راکوي چې څه ته دې اړتیا شي دي کې څه خبره ده. ویې لیکل: درد ته وتلی د زغمه نور نه کېږي، چغې به اخر و هم زغمه نور نه کېږي. د دې بیت پر رالیږلو افلاین شوه. زه لاړم د وټساپ سټوري ته متخصص تازه سټوري لګولې وه. وړوکې انۍ چې شرمېږي په جار نارې کړه چې مین در باندې یمه. زړه مې لوی کړ او ورته ومې لیکل: ټول خلک ستا په شان زړه ور نه وي چې داسې په جار ولیکي.
ریپلای یې وکړه. ګوره بیا دې وار راوګرځوه. ما ویل د څه وار، خو ښه مې لیکلي. ویلي د میسج د ځنډېدو بخښنه هم کوه، هغه وخت مصروفه شو. ما وی ستونزه نشته. ویلي مننه، د اوس لپاره خوږه شپه ولري. ناوخت و، ما هم عمر ته ځای برابر کړ او ویده شو. سهار مې عمر رخصت کړ او زه پوهنتون ته لاړم. د هغه ځایه بیا روغتون ته لاړم. روغتون کې مې لباس بدل کړ او د متخصص په تمه شوم چې اسناد ورکړم. فکر کوم متخصص هم روغتون کې نه وه. ماسپښین ناوخته یې میسج راغی. سلام، هیله ده چې روغ به یې. زه لږ مخکې روغتون ته راغلم. که وخت لري هغه اسناد در سره راوړه. ما ویل درغلم. زه ښځینه واټ ته روان شوم. په لاره کې ملګری نرس را باندې راغی. جوړ تکړه مو وکړ او نور مې رخصت کړ. واټ ته په رسېدو متخصص د واټ په دروازه کې ولاړه وه. سلام مې وکړ. ویلي وعلیکم سلام، په خیر راغلی. مننه مې وکړه او اسناد مې ورکړل. متخصص څو ځلې مننه وکړه. ویلي زحمت مې کړې. ما ویل هیله کوم هیڅ زحمت نشته، چون په واټ کې بیروبار زیات و. د زیاتو خبرو موقع نه ونو. زه خپل اتاق ته ترې راغلم. یو څو شېبې د نوکریوال ملګري سره کېناستم. د روغتون په حالاتو نورو موضوعګانو وغږېدو. د هغې وروسته مې موبایل راواخیسته. څه ګورم چې د متخصص میسج راغلی. لیکلي وو چې شوګیر صاحب زما سکین شوي اسناد راولېږه. ما ویل هغه خو مې درکړل. ویل ځکه د شوګیر صاحب درته وایي تا خو اصلي اسناد راکړل، هغه سکین یې څه شول؟ ما ویل ډېر وبخه، فلش کې راسره دي، که غواړې همدلته یې وټساپ ته درته لیږم. ویلې هو همدا یې غوره لار ده. د فلشه مې موبایل ته اسناد کاپي کړل او متخصص ته مې د وټساپ د لارې ولیږل. شیبه وروسته یې بیا د مننې میسج راغی. ما هیله وکړه. نن موږ هم نارینه عملیات درلود. تقریبا تر ناوخته عملیاتو کې اخته وه. د عملیاتو وروسته اتاق ته راغلم. بیخي ستړی وم او لږ په خپل ځای پرېوتم. دا و د متخصص ناول اومه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا اساسي چوپړ کې وم، تر هغې ښه وختونو خوشحاله